زمونږ هغه MPS دي چې د عمران خان په نوم باندې دوی جوړ شوي دا ټول غرداران دي جی عمران خان صاحب ونه منلی شوه جی چې عمران خان KP هم ماینس کړ څه ویل غواړئ جی اغیار پکې لمبیږي او مونږ ته ګوټ کولی نه شو سر ما لږه رهنمایي وکړئ دا شعر راته ټیک کوي جی لږه دا پوره به درته وایم چې معنا د لیونتوب د دې نه بله څه کیدی شي دا غر که د فولادو شي دا سر ماتول غواړي ملګرو پښتنو لږه پښتو به کول غواړي جی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو دا های کورټ نه بهر موجود یو او په دې ټایم باندې ډیر ګڼ شمېر تعداد باندې پبلک راغلی د عمران خان صاحب دپاره او د عدلي ازادۍ دپاره موږ سره زموږ د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ممبر سهیل افریدي صاحب دلته موجود دی د دوی نه یو شعر دی هغه به مې زده کړه کوو خو لومبۍ خبرې کوو په څه باندې په بجټ باندې جي عمران خان صاحب ونه منلی شوه جي بقول علیمه اپي هغې نه تپوس وکړی شو او هغوی وویل چې عمران خان KP هم ماینس کړ څه ویل غواړئ جي ګورئ دا خو پته نشته چې علیمه په دا خبره څنګه کړې ده عمران خان د چا غ پلار هم نشي ماینس کولی زمونږ سیاست آغاز د عمران خان نه شوی دی زمونږ سیاست اختتام به په عمران خان باندې کېږي د KP اسمبلی کې زه داسې ترزن نه وینم چې هغه وایي چې زه د عمران خان ځای نیولی شم پیله خبره KP کې نه په ټول پاکستان کې که دننه دي که بهر دي زه داسې سړی نه وینم چې هغه د عمران خان ځای ونیسي دا هسې فضول چې کوم دی په یو الزام دی یو تهمت دی چې کوم په پښتنو باندې یا د خیبر پښتونخوا په اسمبلي باندې لګېدلی زه د دې بھرپور الفاظ را مزاحمت کوم پیله خبره دویمه خبره چې د بجټ لحاظ سره د عمران خان څه فیصله راغله کمیټې راغوښتې ده که هغه وایي چې په دې کې ترامیم دې وشي ترامیم به وشي که عمران خان وایي چې بجټ غلط پیش شوی دی زما عدم اعتماد دی په اسمبلي باندې اسمبلي به ماته شي که په حکومت باندې عدم اعتماد راغلو حکومت به مات شي زمونږ چې کوم دي د عمران خان دپاره وي که مونږ په حکومت کې وو که نه وو زمونږ نه حکومت پکار دی نه کرسي پکار ده نه تخت و تاج پکار دی زمونږ عمران خان پکار دی د عمران خان دپاره پاکستان کې د آیین او د قانون د بلادزدۍ دپاره زمونږ دا جدوجهد دی او انشاءالله دا به جاري سر جي دا راته ووایئ چې د دې نه مخکې د سپیکر صاحب هم دا وویل چې چېرې هم بجټ نشي پاس کېدی د عمران خان صاحب نه بغیر علي امین ګنډاپور صاحب او تاسو ټولو دا راته ووایئ چې په حقیقت کې کوشش کړی شوی دی سخت ترین سطح باندې چې د عمران خان صاحب سره د علي امین ګنډاپور ملاقات وکړی شي ګورئ چې دا د پارټۍ د مشرانو کار دی مونږ ته دا پته ده چې علي امین دلته یو هفته ناست و بار بار چې کوم دی وینا کړې ده خو د هغې نه باوجود چې کوم دی هغه اجازت نه ده ورکړې د ملاوېدو دویمه خبره دا ده چې بعض نیم ډیسیژن دي چې هغه ریورسیبل دي بعض نیم ډیسیژن دي چې هغه ایریورسیبل دي که فرض کا بجټ نو پاس شوی حکومت مات شوی دا ډیسیژن ایریورسیبل دی بیا به عمران خان دنه ویلی چې تاسو ته چا اجازه درکړې وه چې دا حکومت مات کوي که بیا فرض که مونږ پښتاوه کولی یا عمران خان ویلي چې حکومت دوباره جوړ کړي نو دا حکومت نه جوړېدو علي اپي ویلي وو چې دا 15 MPS منسټر به د هغه ځای نه راځي او د اډیالې جیل مخامخ ته به درنه ورکوي ناسته به کوي او هغوی وویل چې بیا مونږ انتظار کولو څوک هم رانغلل دې نه زه نه یم خبر او نه مونږ سره داسې څه ډسکس شوي دي دا راته ووایئ جي بجټ خو پاس شو د پنجاب سند بلوچستان نه زر پاس کولو څه ضرورت و ستاسو سره یوه هفته وا اولرډي دا جی ګوره دا د سپیکر صاحب او د CM صاحب کار دی په دې باندې ټوله پارټي متفق وه د خیبر پښتونخوا او پولیټیکل کمیټي چې بجټ پاس کول دي ورځ ډیسایډ کول چې په 27 باندې پاس کول دي په 25 پاس کول دي په 30 پاس کول دي دا د پارټۍ د مشرانو کارو چې کله بجټ پیش شو په هغې کې کټ موشنز راغلل کټ موشنز نه چې کوم دی د اپوزیشن واکاوټ وکړو نو په مجبورۍ باندې چې کوم دی په هغه ورځ باندې بجټ پاس شو حتی کې چې بجټ سپیچ بجټ کوم اجلاس دی هغه تاسو ګورئ سپیکر صاحب په اخره کې زمونږ ټولو ممبرانو ته وایي چې یاره تاسو داسې هغه ناست یې چوپ چوپ ناست یې بجټ پاس شو لکه مونږ ته دا پته مو نه لګېده چې بجټ پاس شو ځکه چې اپوزیشن واکاوټ کړی زمونږ په ذهن او په وهم او په ګمان کې هم نه وه چې نن به بجټ پاس کېږي مونږ ویل چې 2-3 ورځې به خامخا لګي خو بهرحال بجټ پاس شو دا ایریورسیبل ډیسیژن دی که فرض که عمران خان وایي چې په دې کې ترامیم وکړي یا ترامیم هر وخت کېدلی شي خو که د حکومت تللی وی نو دا ډیسیژن واپس کېدو نه او دا د عمران خان منډیټ دی عمران خان به فیصله کوي چې حکومت پکار دی او که حکومت تل پکار دی دا راته ووایئ جي چې پبلک خو خفه دی په دې کې خو شک نشته دی ستاسو د ټولو تصویران لګوي او پبلک دا وایي چې دا زمونږ هغه MPS دي چې د عمران خان په نوم باندې دوی جوړ شوي دا ټول غرداران دي دوی ته به څه وایئ زه ټولو کارکونانو ته د عمران خان مینوالو ته چې د عمران خان سره کم خلک عشق کوي هغو ټولو ته زما دا پیغام دی چې مطمئن اوسئ بعض نیم ټایم زمونږ نه غلطي کېدی شي خو زمونږ دا عشق او زمونږ د عمران خان د نظریې سره د عمران خان د شخصیت سره د عمران خان د پارټۍ سره چې کم عشق کم مینه کم محبت دی انشاءالله تعالی دا په یو صورت باندې چې کم دی نه کمېدی شي نه چې کم دی مونږ د عمران خان نه د چا د وجې یا د چا د لابینګ د وجې یا سازش د وجې وروستو کېدی شو انشاءالله مونږ به د عمران خان سره ولاړو او انشاءالله د ستاسو په ملګرتیا باندې د ستاسو په سپورټ باندې به عمران خان واپس راوباسو د جیل نه په پاکستان کې به د آیین او د قانون بلدستۍ راولو زړونه مه وهئ مونږ درسره یو او ستاسو سپورټ پکار دی مونږ ته انشاءالله خجی هغه شعر زمانه میر شو جی اغیار پکې لمبیږي او مونږ ته ګوټ کولی نه شو سر ما لږه رهنمایي وکړئ دا شعر راته ټیک کوي جي لږه
دا پوره به درته وایم چې معنا د لیونتوب د دې نه بله څه کیدی شي دا غر که د فولادو شي دا سر ماتول غواړي ملګرو پښتنو لږه پښتو به کول غواړي دا سترګې د حالاتو د کږې سمول غواړي اغیار پکې لمبېږي موږ ترې ګوټ کولی نه شو دا سین کا باسین شي په دې هور لګول غواړي اور لګول غواړي که لګول غواړو لګول غواړي زبردست. ښه سرجي بجټ پاس شو خو اسټابلیشمنټ هم دا غوښته چې دا بجټ تاسو پاس کړئ او چونکی پی ډی آی دا ویل چې مونږ د خان سره ملاقات نه کړی شوی نو مونږ بجټ نه پاس کوو نو د دې مطلب دا دی چې هغوی طاقتور شو او دا ثابته کړه چې د عمران خان نه بغیر هم مونږ هر څه کولی شو. عمران خان نه بغیر مونږ هېڅ نه یو دا غلطه خبره ده. عمران خان په وجه باندې مونږ دلته ناست یو د اسټابلیشمنټ په دې کې هېڅ رول نه و. زه په دې باندې چې کوم دي حلفن دا خبره کوم چې ما سره چې کوم دي زه راغلی یم اسټابلیشمنټ او رابطه نه ده کړې. اصل کې بعض نیم شیزونه یي چې ته به پولیټیکلي خپل شیزونه ګورې. د عمران خان فیصله یا هدایات یا ډیسیژن یا چې عمران خان څه هم وي هغه زموږ دپاره معتبر دي او انشاءالله تعالی د هغې به همیشه چې کوم دی مونږ قدر کوو. د دې بجټ د پاس کېدو نه یو ورځ پهله ما خپل اسمبلی سپیچ کې ویلي چې دا بجټ به نه پاس کوو خو دا د پارټۍ متفقه ډیسیژن و. زه صرف یو واقعه د خپلو کتونکو ته وایم چې کله زموږ 2013 نه مخکې حکومت نه و جوړ نو عمران خان فیصله کړې وه چې امیر مقام به مونږ په پارټۍ کې شاملوو. امیر مقام خپل فلیکسونه هم جوړ کړي وو چې مونږ ته پته ولګېده مونږ ورغلو عمران خان ته زموږ په دې جي 6 کې دفتر مونږ عمران خان ته وویل چې دا سړی زموږ نه دی خوښ دا زموږ د پارټۍ د نظریې نه دی دا هغه چې کوم دی مفاد پرست ابن الوقت دی دا چې کوم دی چرته سورج کې پجاري دی مهرباني وکړئ چې دا ما پاس کوئ. نو عمران خان مونږ زموږ چې څومره ملګري ترې وو ټولو ته یې وویل چې لاس اوچت کړئ چې څوک څوک غواړي چې امیر مقام نه شاملوو نو مونږ ټولو لاس اوچت کړو. عمران خان ویل چې نه به شاملېږي. نو عمران خان یو جمهوري سړی دی دا پارټي کې چې کوم دی خپل ډیسپلین دی که فرض که تاسو دغه وایي چې د عمران خان هدایت مونږ نه دي منلي نو عمران خان چې کوم دی دا سی ایم راوستی دی. عمران خان چیرمن بریسټر ګوهر راوستی دی. عمران خان فیصله ده چې پولیټیکل کمیټي به زموږ د پارټۍ فیصلې کوي. نو یو طرف ته خو چې کوم دی هغه خبرې چې هغه څه فیصله وکړي هغه نشي منلی بل طرف ته چې کوم دی مونږ ته دغه په دې باندې غداران کوو نو بیا خو غداران ټول دي چې څوک څوک چې کوم دی په دې خلکو پسې هغه خبرې کوي یا چې کوم دی غداران ورته وایي. लास्ट के रहा था हुआ है वो कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो कपड़े बदलते हैं. जी मैंने ले लिए सर सारे ले लिए बेफिक्र हो जाए. आज सर आप भी अच्छा जो कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो कपड़े तब्दील करते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो तारीख तब्दील करते हैं. ये पानी से नहाए या बारिश से? ये पसीने से नहाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर इमरान खान के संग बदलेंगे इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया सर थैंक यू.